ورکوي او قرباني کوي. یقیني چې ضروري د خور لور حق دی، خو دې طرف ته که وګورو چې ټیک ته دا یو ګناه ده کوي، خو بل طرف ته یو فریضه ده اخو ادا کوي، نو د هغې هغه اجر او ثواب هغه په خپل ځای باندې دی. یو مسلمان دی هغه یو عمل کوي یو نه کوي، الله د اعمالو قدر کوي چې کوم عمل دی وکړو نو الله په اجر او ثواب درکوي. اوس ګوره ډیر خلک داسې دي چې هغه قرضداري وي، خلک ته قرضه غواړي چې موږ له قرضه راکړه او دوی قرباني کوي. اوس د دغسې سړي دپاره قرباني د هغه قابل قبول نه ده، ځکه چې د ده ضروري دا ده چې دی بل له قرض ورکړي، قرض خلاص که نو ستا دا قرباني نه قبلیږي. او داسې چې د خور لور حق یې نیولی وي نو هغه ټیک ته یو مستقل ګناه ده، هغه کوي، خو دا ده چې قربانۍ یا دې مونځ کوي نو هغه مونځ، یا روژه نیسي نو هغه روژه، نو دا خو نیک اعمال دي، دا خدای پاک قبلی. اوس اجر او ثواب پې لږ ورکوي ډېر ورکوي، هغه خدای سره معامله ده، خو دغه اعمال دغه فریضې ادا شوه، باقي چې دی نو اجر او ثواب الله سره دی. ګوره د اختر د مونځ فلسفه مقصد څه شی دی؟ هغه دا دی لکه د جمعې د مانځه فلسفه دا ده چې د کوم د محلې یو څو محلې راجمع شي، 5 وقته جمعتونو خلک راجمع شي او یو ځای کې د جمعې مونځ وکړي. دقسې د یو څو جمعو خلک راجمع شي او هغه عیدګاه ته لاړ شي باروزي، او نو د فلسفه ده چې بار عیدګاه کې مونځ دا افضل او غوره دی. اوس د عذر د وجې نه یو عیدګاه ده په کلي کې چې آیت ټول کلي راجمع کېږي نو بیا پکې نه راځېږي، نو بیا که یو جومات کې ورسره وشي یا 2 جوماتو کې په کلي کې وشي چې یاره خلک راځي شي، نو عذر د وجې نه په جوماتونو کې کېږي مونځ، خو دا بې عذره چې دا خلک مونځونه کوي او هر چا نو ټیک ته مونځ خو وشو، خو هغه کوم مقصد چې دی هغه نه حاصلېږي، چې هغه د خلکو اجتماع ده او اجتماعیت دی، هغه اجتماعیت ختم شي، هر سړی انفرادي طور په جوماتونو کې مونځ وکړي. او دا نن سبا یو فیشن هم خلکو جوړ کړی دی، نو فیشن جوړول نه دي پکار، عیدګاه ته وتل پکار دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوتی دی د خپل جومات نه، مسجد نبوي څومره لوی فضیلت دی، او پیغمبر علیه السلام بار اوتی دی او مونځ د عیدګاه کې کړی دی، د جومات کې نه دی کړی. صحیح. قربانی په چا باندې فرض ده؟ څوک چې صاحب نصاب وي، چې زکات په فرض دی په هغه باندې قربانی مشته. خصوصا زنانه سره کالی وي نو چې کالی وسره شته او بیا وسره څه نقدیت چاندي وغیره خپل ملکیت کې څه پیسې هم وسره نقد بل مال شته، نو بیا په هغوی باندې که سونه وسره کم هم وي تولم وسره ده 2 تولې ده، په هغوی باندې قرباني شته، زکات هم پې شته او قرباني هم شته. دغسې خلکو دپاره په کار دا ده ګورئ یو څاروی په کور کې واخلې، یو څاروی غوا واخلې یا میخه واخلې، وړوکې سخی واخلې، کټۍ واخلې، 7 حصې پکې ونیسئ، زنانه هم پکې وشي او سړو هم پکې وشي، کیدای شي د مړو هم د سره وشي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حصه هم د سره پکې وشي، نو پیسې کمې راشي او حصې د ټولو ونیوي شي. نو دا ضروري ده چې چا باندې زکات فرض دی نو هغه باندې قرباني فرض ده. او تاسو بله څو ورځو پورې کېږي، نو ګورئ قربانۍ ورځې چې دي نو هغه دا 3 دي. یو د اختر ورځ، د اختر مانځه نه وروستو چا چې د اختر د مانځه نه مخکې قرباني وکړه نو د هغه قرباني نه ده شوې، هغه فریضه ادا نه شو. د اختر د مانځه نه وروستو د اختر ورځ شوه، بیا ورپسې 2 او بیا ورپسې 3. زمونږ د امام ابو حنیفه دغه مذهب دی او امام شافعي رحمه الله ورسره 4 هم لیکلې ده ویلې ده، خو دا ده چې زمونږ احناف هغه دا 3 ورځې قرباني کېږي. دا ملګري د موبایل فتنه کې راګیر دی، نن سبا دا فتنې دي، څوک کوئی سنت شته او څوک کوئی نشته، دا د جمعې دا سنت شته او دا نشته. ګوره یاد ساتئ د ماسپښین مونځ چې دی نو هغه 10 رکعاته دی، د جمعې مونځ چې دی دا 12 رکعاته دی. فتنو کې ځان مه راولئ،
بس اول 4 رکعاته سنت د فرضونه مخکې، بیا 2 رکعاته امام سره فرض، ورپسې 4 رکعاته سنت او بیا ورپسې 2 رکعاته سنت. دا 12 رکعاته دا د جمعې مونځ دی. د موبایلو باندې یقین مساته، موبایلو کې به هر څه راځي. ما ته وی قربانۍ کې راته مسلې پیدا کوي، منځونو کې راته مسلې پیدا کوي. دا فتنې دي، دا به راځي، خو تاسو په دې خپل دین باندې قائم او کلک او مضبوط اوسئ، د فتنو نه متاثره کیږئ ما. دا ډیر ضروری سوال دی. بعضې داسې علاقې دي، پاسمانده علاقې، لرې علاقې چې هلته د اختر مونځ نه کیږي. نو د هغې خلکو دپاره شریعت حکم دا دی چې هغوی دې د مانځه نه مخکې بس د نور راختو نه وروستو د هغوی چونکې ورځ داخله شوه، نور راختو نه وروستو هغوی قرباني کولی شي. هغوی ته اجازت دی هغه ځای کې چې کوم ځای کې د اختر مونځ نه کیږي. هغوی د اختر نه مخکې د اختر د مانځه د ټیم نه، یعنی چې نور روخیږي، هغوی د قربانۍ شروع کړي او قرباني دې کوي. اوښ که څوک لالی، نو هغې کې لږ دا تفصیل دی. که چېرته د اوښ قیمت هغه د 7 حصو برابرو، نو بیا خو په کار ده چې 7 حصې پکې ونیول شي. ګینې هغې کې 10 کسان 10 حصه اخیستی شي، 10 حصې کیدی شي. په غوا او په میخه کې 7 حصې دي، د 7 حصو نه پکې زیات نه کیږي. او ګډ او چیلی چې ده، نو هغې کې یوه حصه ده. د غوښې تقسیم تاسو وي، د غوښې تقسیم ګورئ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ ته دا طریقه ښودلې ده چې تاسو غوښه په 3 حصې باندې تقسیم کړئ. یو د خپل ځان دپاره، د خپلو بچو دپاره، یو د رشته دارانو دپاره، او یو د فقراو دپاره. ډیر خلک داسې دي چې هغوی غوښه نه تقسیموي. اوس ګډانې اغوستې وي، چیلي اغوستې وي. د ګډ او د چیلي غوښه خو ډېره قیمتي ده، او بیا کور کې ضرورت دی، هغوی یې نه هغه کوي. چونکې زمونږ علماو ورته دا سهولت رایستی دی، وایي ټول هم خوړی شي په خپله. نو دا ټیک ده، ټوله خوړی شي، خو ته چې ګډ او چیلي اخلي، د هغې په ځای غوا او میخه کې حصه واخله، نو د هغوی غوښه به ډېرئ. ګورئ مونږ سره معاشره کې ډېر غریبانان خلک دي، نو هغه غریبانانو کال کې خولې له غوښه نه وړي، هغه محتاج دي، هغه په د خپل اختر په خوشحالو کې ځان سره شریکول دي. نو د غټ اختر خوشحالي څه ده؟ اخو غوښه ده که نه؟ نو چې غوښه کې مونږ ځان سره شریک کو. بل دا ده چې وګورئ ډېر داسې د سپینې جامې خلک چې هغوی ډېر خاموش دي، او هغوی قرباني، خلکو پې دا ګمان دی چې دا قرباني کوي، او هغوی قرباني نشي کولی. هغه خلک وګورئ تالاش کې په کوڅه کې، په محله کې، او هغوی ته غوښه ورسوئ. داسې مه کوئ چې دم قرباني کړې ده او دم کړې ده، دې د کره غوښه ورلیږي او دې د کره غوښه ورلیږي. نو د دې نه بهتره دا ده چې دغه تاسو ټول دا غوښه راوړئ دغه غریب له ورکړئ، چې د هغه پته مو نه لګي چې یاره وګوره هغه غریب خاموش دی، هغه وس یې نه کېږي، خو چاته ځان هم نه ښکاره کوي. نو هغې خلکو ته ورسوئ غوښه چې زمونږ څومره غوښه د کور کې چې هغه کرمدق قمره غوښه د هغه بچي محرومه پاتې نه شي. ډېرې محرومۍ دي، فرجونو کې مږ دی، دا تقسیم کې د غریبانانو خیال وساتئ. صحیح بالکل. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو پروګرام اورئ صراط مستقیم د پښتونخوا ریډیو د 90.2 د لارې د خپل قربان محمد صدیق همراز او ما سره زما ډېر محترم مېلمه شیخ القرآن حضرت مولانا سید الله صاحب دامت برکاتهم العالیه په دغه پروګرام کې ناستې کوي. راځو یو وړې شان د مینې او د مینې پس بیا انشاءالله تاسو راځي چېرته هم مزید موږ سره اوسئ.